سلامونه نیکلی دوستانو راځئ تاسو ته لپاره نن مې راوړی د ویډیو د دې د خاطره تاسو که څنګه کولی شئ آنلاین خپله د یو اس پی اس سره خپل د کور ادرس چینج کړئ. یعنی که چېرته تاسو د یو کور څخه بل کور ته تاسو موف کیږئ یعنی ترانسفر کیږئ یا ځئ که چېرته فامیل در سره یي که یوازې مجرد او که چېرته ستاسو بزنس ادرس یعنی مارکیټ هم تبدیلیږي هغه وخت دغه فرم موږ څنګه کولی شو چې آنلاین له طریقه د یو اس پی اس د ویب سایټ له طریقه موږ وکولی شو چې خپل ادرس تغییر کو بدون لدې نه چې موږ لاړ شو هلته یا یو اس پی اس موږ نه لرې دی موږ نشو کولی هلته لاړ شو یا خبرې وکړو په انګلیسي ژبه نو هغې د خاطره دغه آنلاین فرم یا ویب سایټ له طریقه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل ادرس تغییر کړئ. نو دغه دپاره تغییرولو د خاطره ما سره دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم په دې پوه شي چې څرنګه موږ کولی شي چې خپل ادرس تبدیل کړي. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. اوس به لاړ شو کروم ته چې لاړئ دلته به څه ولیکئ usps.com به ووهئ usps.com ووهئ یا چینج اف ادرس ووهئ دلته تیار راځي درته usps چینج اف ادرس چې به دا ووهمه چې کله دا دې ووهو دا به راشي دغه رسمي ویب سایټ ته دغه به کلیک کړئ چې دلته کلیک کړئ خپله دغه صفحه راځي خپله د یو اس پی اس صفحه راځي چې تاسو دې باندې بیا مخته لاړ شئ دغه صفحه ته زه به دا تصویر دې خواته کړم چې تاسو دا صفحه ښکاره شي دا ګورئ دغه صفحه ده چې موږ او تاسو اوس مخته ځو ورباندې دغه ځای نه موږ شروع کوو دلته اول هو از مووینګ یعنی څوک دغه کوي څه ورته وایي سفر کوي څوک سفر کوي یعنی کوم ځای کوم کس دی یا فامیل دی کس دی څوک دی غواړي چې موف شي یعنی یو ځای نه بل ځای ته غواړي چې موف شي یعنی یو کور لري بل کور ته انتقالیږي که چېرته ته تنها یې یوازې ته خپله یې نو دا به انتخاب کړي که چېرته فامیل در سره یي فیملی به انتخاب کړي که چېرته بزنس دی که چېرته ستاسو دکان دی یا بل څه شی دی مارکیټ در څه شی دی بزنس به انتخاب کړي نو زه مثال اوس دا مجرد د خاطره دی زه وایم چې انډیویډوال زه دا انتخابوم دلته راځو اول کې چې موږ ته راکړی دی what is your contact information زه به دلته شروع کوم زه به ولیکم چې سمیم میډل نیم نه لري دغه به ولیکم لاست نیم به ولیکم احمد پسې به دلته کوم دیو نه کوم یو دغه غواړئ چې انتخاب کې انتخاب یې کړه که نه غواړئ مثال دغه کوم شیان چې تا ته مربوط کېږي هغه ده که نه دلته نمبرونه دي دغه دي دا شیان موږ غواړو چې څه شی انتخاب نه کړو همداسې پرېږده ایمیل کې دلته مثال موږ ایمیل ورکوي چې هر څه ایمیل چې تاسو لرئ کوم ایمیل چې تاسو مربوط کېږي هغه ایمیل به تاسو ورته ورکوئ دلته ورته ورکوئ چې احمد سمیم gmail.com دلته چې دا چې دی ورکړه د نه وروسته همدغه ایمیل تاسو بیرته کاپي کړئ او دغلته راوړئ دلته چې دی راوسته ګورئ دا هر څه دی ولیکه check this back out to receive the time one time reminder و ایمیل دغه به تاسو انتخاب کړئ دا چې کله تاسو انتخاب کړئ هغې نه وروسته تاسو دپاره مخکې د هغې نه چې ایمیل راشي تاسو دپاره یو ریمایندر لیږل کېږي چې مثلا تاسو ته دغه ایمیل روان دی ستاسو نمبر تلیفون چې هر څه دی هماغه به تاسو دلته ولیکئ چې دغه زما نمبر تلیفون دی هغه نمبر تلیفون به تاسو ولیکئ هغې نه وروسته are you planning to return to your old address in the 6 month or lease وایي ته غواړې چې دغه ادرس ته چې اوس ته ځې دغه ادرس نه ایا ته دغه 6 میاشتو پورې همدغلته بیرته راځې همدغلته او که نه
او دلته بیخي زی ته که چېرته بیرته همدغه ادرس ته راځې 6 میاشتو کې مثال یز به انتخاب کړي که چېرته نه راځې که چېرته بیا یز د انتخاب کړو نو دلته تاریخ غواړي چې په کوم تاریخ باندې ځې او په کوم تاریخ بیرته راځې نو دلته زه وایم چې نو زه نه غواړم چې راشم بیا دلته راځي چې when should we start forwarding mail to your new address زه تاسو کله غواړئ چې زه ستاسو ایمیلونه چې مثلا زاړه کورونو ته راته نو دې نه ایسته ستاسو نوی ادرس ته ولېږم نو دلته هغه تاریخ به تاسو انتخاب کړئ چې کوم تاریخ زه ورته وایم نن تاریخ نه ایسته نور که چېرته کوم میل څه شی راځي تاسو باید هماغه نوی ادرس ته ولېږئ what is your old address zip code دلته به هغه zip code تاسو انتخاب زه ورته وایم 63116 دلته به زه هغه پخوانی ادرس انتخابوم چې دلته نښه راځي نو خارم چې شی دی خار دغه دی اسټر چې شی دی اسټر هم میزوري دی او دغه چې شی دی سټریټ نیم چې شی دی زه ورته وایم چې 5006 کریسټي بولوارد دا ګورئ دغه ادرس یې راغی درته دا د انتخاب کو دا ستا هغه پخوانی ادرس ده د اولډ ادرس دی دا د معلومات شو اوس دلته راځو دلته وایي what's your new address یعنی ستاسو نوی ادرس څه شی دی چې موږ دغه ایمیلونه بیا هلته ولیږو نوی ادرس هم څه شی دی نو تاسو هغه د نوی ادرس زیپ کوډ به ورته ورکړئ چې زه ورته وایم چې 12345 دغه نوی ادرس زیپ کوډ دی دغه د مثال دغه 12345 دغه د نیویارک په مکمل توګه یې راوسته نو سیټي یعنی د ښار نوم دغه دی سټیټ دغه دی او کوڅې چې شی دی زه ورته وایم چې 5006 نیومند ډرایو دغه مثال هغه د کوڅې ادرس دی یعنی د کوڅې نوم نیومن ډرایو د نمبر هم دا دی دلته چې بیا راغلی دلته تازه څه شی غواړي نیکس غواړي دلته به ته نیکس انتخاب کوو نیکس بټن چې دی وهو دغه راغی دغه ټرمز اینډ کنډیشن باندې به تاسو کلیک کړئ دا چې تاسو کلیک کړئ نو دلته که چېرته بیا دغه پیسې هم تاسو ورکوئ چې ایکسټینډ میل دوی که چېرته بیا وایي چې دا 6 میاشتو پورې دا بعد که چېرته غواړئ چې بیا هم ایمیلونه تاسو ته راشي نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه انتخاب کړئ 40.50 نو تاسو کولی شئ چې دا انتخاب کړئ دیونه هیڅ یو انتخاب او پیسې ته ضرورت نشته دی او دلته به do I need to extend my email mail forwarding دلته بیا هغه دغه هم درته ورکړی دی ډیټیلز هم درته ورکړی دی دلته به ولیکئ نیکس چې دی ووهو نو دغلته هغه آخري بخش دی آخري بخش دا دی چې ستاسو هغه ټول شیان دلته ټول صحیح دي او که نه verify your information یعنی تاسو خپل معلومات تایید کړئ چې آیا دا ستا دي او که نه move information دا نوم یې دا دی who is moving individual ایمیل ادرس دی فون نمبر دی موبایل ټایپ دی او دلته ټایپ اف موف چیرته مثلا پرمننت یعنی دائم الوقت دی ځای نه ځي ریکویسټ میلینګ فارورډینګ دغه تاریخ باندې مثال موږ ستاسو نوی ایمیلونه تاسو دغه نوی کور ته لیږو اولډ ادرس دا ستاسو پخوانی ادرس دی نیو ادرس دا ستاسو نوی ادرس چې نیکس یې کا چې دلته د نیکس کو دلته چې د نیکس کو وایریفای ایډنټیټي راځي ګورئ هماغه ټول ادرس یې دلته لیکلی دی دغه ستاسو ادرس دی دغه نوی ادرس دی انټر ډیفرنٹ ادرس که چېرته اوس هم مثال نه پوهېږئ نو کولی شئ چې ادرس مثال بیا چینج کړئ دغلته انټر ډیفرنٹ ادرس زه وایم هر څه صحیح دي نیکس یې کړه چې کله نیکس دی کړه زه ودرېږه چې دا صفحه درته خلاص شي چې کله نیکس دی کړه نو دغلته دغه بخش بیا آخري بخش دی تاسو نه کریډټ کارت غواړي یا نه ډیبټ کارت غواړي که کریډټ کارت یا که ډیبټ کارت نو دغه د خاطر دی غواړي د 1.25 سنت ته د دې خاطر غواړي چې آیا دا ته رښتیا هم دغه خپل مغه کس یې کنه دا کار چې تکي نو دغلته خپل مغه د کریډټ کارت معلومات ورته ورکړي دغلته خپل کریډټ کارت معلومات ته ورکړي هغه نه ورسته بیا به دغه وایي ایم اتروزایز یعنی زه اجازه ورکوم چې دغه کارت زما چارج شي نو چیک اوټ with credit or debit card دا به وایي هغه نه وروسته ستاسو ادرس به په دغه ډول
یعنی دغه شي تبدیل شي، نور بیا ضرورت نه لري چې نور ته دغه وکړې، څه ورته وایي، میلینګ افیس ته لاړ شي، یعنی یو اس پی اس ته لاړ شي ان پرسن، چې ته هلته ادرس دې چینج کړې. نور آنلاین ستا هر څه چینج شو، او هغې نه وروسته تا ته بیا کنفرمیشن ایمیل راځي، یعنی ایمیل ادرس ستاسو ایمیل ته بیا کنفرمیشن ایمیل راځي چې مثلا او ستاسو دغه راغی، دغه سکرین باندې ګورئ چې هغه کنفرمیشن ایمیل ما درته شریک کړی دی، دغسې ایمیل بیا تاسو ته باره راځي، او هغې نه وروسته بس ستاسو میلونه به ستاسو کور ته راځي. نو دغه یو معلوماتو چې ما غوښتل چې تاسو ته درکړم، ځکه دا هر چا په کارېږي، هر څوک مثال یو کال بعد، یو شپږ میاشتې بعد، 2 کاله بعد یو کور نه بل کور ته ځي، نو د هغې د خاطره نو دا تاسو لپاره ډېر ضرورت و چې باید دا تاسو یې زده کړئ. که چېرته تاسو نشئ زده کولی، زامن هم شته دي، لورګان هم شته دي، ځوانان هر څوک چې وي مکتبونه وایي، نو هغې ته دا ویډیو ورته وښایئ، نو هغه یاد کړي، او هغې نه وروسته ته بیا که چېرته دغسې ضرورت لرئ، نو هغې وکولی شي چې تاسو سره کومک وکړي. نو نور ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ، او زما چینل لایک کمنټ سبسکرایب کړئ، نورو دوستانو سره شریک کړئ، تر څو وکولی شي چې دغه معلومات څخه هغه هم برخمن شي. په خدای وسپارم، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.